چې د خپل قام په غم غوڅ شوي په خنجر له نه دي، چې د خپل قام په غم غوڅ شوي په خنجر له نه دي، چې د وطن په ننګ د کوره را بهر له نه دي. هغه ځوانان دې ولاسونو ته بنګړي واچوي، په کور دې کښېني په سرونو دې ټیکري واچوي، او نه امریکا روس اسرائیل او نه انډیا کړي دي، اسلام آباد په مونږ ټولې کانېتا کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شریک او په نوم د خدای چې بخښل کوي او مهربان ذات دی. روغلی او نو ټول پښتون ته په ننګ افغاني سلام. د افسوس هغه یو شاعر چې ورته وایي چې د بغاوت په آخري رکعت کې هم په مزمت ستړی یم. نیناسمه شپه ده چې میش د خپل شهید د لاش سره نوسي او د مظلومیت د بېوسۍ د یوې پرامنه مطالبې غږ کي دنیا ته. خو بدبختانه چې دا ریاست تر یسه پورې داسې عملي اقدام ونه کړ. زه دا څېرې زه پرله پسې چې دا سپیچ کوي خبرې کوم، په دا خبره یې درته لګیا یم چې د میش د ریاست سره دا سوچ نشته، په دا ادارې شی، په دا فوج شی، دا غټ میجرون کرنلون چې دي، دا زه په ایمانداري درته یا دا ټوټل پوډریون چرسیون نشایون دي، شاروپیون دي، بیخي دا فکر نشته ورسره چې میش د سټیټ د ریاست د پالیسي څرنګه وچلوي. ولچوم سره دوکا کړل دا څه مینده چې داسې ISI شي پاته نشته ورته دی شي. زه یې د برین ډېر په لویه کیار وړه دله دا پته نه وه ورته چې مو پلور څه نامي، ورېر مې څه نامي، نیکه مې دا زه درته وایم. امیستو ټول عمر په دا سره غورول دا د یوروپ دبدبه به د خلک اچوله. توسې ته مې خواستی ځوانون ته چې دا سپین ږیری سړی هم ولده چې اول یې د خبرې په شروعات چې درته وویل چې خالي لټینه وینه د موبایلې یا د بل لټینه چې کوم دي نه را هېڅ نه وینه، خو بیا د وطن او د خپله تورسرۍ په حیا په عزت او په ناموس مې زړه دردېږي. دله په ترول کړه به ول روغلایه او څومره د ننګ ټپه یې درته وکړه چې کیس په اټک ته څلی وشه د بېننګیا اوس د مارو شمینه. ځوانون ته خو ډېر لوی په ډېر احترام سره یا شرم نشته پکار دی چې د میش د 70 کولې د 75 کوله مشرون چې دوی په سترګې رغ وطن نه وي لیدلی، د میش سره په دغه سټیج ویلوړ دي او میش ته د ننګ د ناموس داره سر کوي. هغه به وجودو میش پکې نشه کښېني. میش سره بل هیڅ اپشن نشته. د 1952 ریاست پاکستان چې د کینه پالیسۍ تخت میش غلامون کړلي او میش یې غلامون وسوتلي، د میش د پښتانه میډیا اخبارینه هر شی یې یرغمال کړل، د میش د پښتانه حکومتینه یې ړنګ کړل، ویې نړول. میش یې غلامون سوتلی او دا غالبا د بچهان بابا د خولې خبره ده چې په دغه پنجابي استعمارو یا حکومت کې یا غلامي کې بله نشته. په خوشحال خان خټک ډېر جواب ورته ویلي دي چې بله هېڅ کوم بله نشته په دې منځ کې، یا مغل له دنیا ورک یا پښتونخوا. دا هغه د مغل اولاد هېڅ فرق نشته بشي. مغل هغه داس د غا دوې کړله خو پښتونه یې غلامون سوتلی وي، ظلم جبر وي ورسره. د غلامۍ نه راشکر وي که لکې وي، غلامي شنه وي که سره وي که سپینه وي که تېره وي، په دا نه غلامي وي چې میش نیناسمه شلمه شپه ده چې د خپل شهید د لاش سره نوسي د انصاف غوښتنه کړي. ریاست پاکستان دا خو پرېږده چې د میش سره انصاف وکړو یا کیمه د خیر ښېګړې توقع ځنې ولري، الټا لګیا دی په زرینه پولیس وروړي، انسوګیس ټیپک وکارې وروړي د میش د مخنیوي دپاره. حالانکې میش خو پوره منلنګ مارچ څه یې نربنده وکړله دغه ریاست. ایس ریحان ملګري خبرې توسې ورویلې چې یو داسې ځوون چې اوته کوله شي په 2013 شي لا پته شوی دی لا درکه شوی دی و د ملک نصیب خان ته یې فوج د هغه سړي په نوم لاش هور کړی و، خو ورته یې سپورلی و فاتحې جنوزې هر شی یې تېر کړي دي. او بیا یو بندي قیدي غلی د هغه کرانې ته ویلي دي چې توسې بچای توسې زیای ورور خو می ژوندی ولده. نن یې بیا مړه دا کیم حد دی اوته کوله به دوی بیا یې په دغه کنفیوزن شدي کنې فاتحې یې تېرې کړې دي او یې سپېره دوی د خپل بچي لاش نه دی لیدلی، نه یې په زړه لګي چې دا د میش ځای ورورو یې سپېره دی یې په هغه
انتظار باندې نوستي اخوانجې مانجې واغه ورنه نن یې بیا تصویر ورلازلی دی چې توسې ژاغ ورته وکړي کیدای شي که ژوندی وي مړه ده قیمت دی په یک یوه دنیا شه داسې ظلم جبر د چا سره نه دی شوی لکه د دې میش سره چې شي دله یوه ملګري خبره کړه بله وی چې ګیلمنه 14 کولا شي چې پایدې نه پشودل شي امیش په کر شي د نکریزي په نوم شی څوک نه پېژني 14 کولا چې په دغه وطن دا غذا برغلی دی میش د خوشولې د نکریزي په نوم شی نه پېژني موږ ته چې پنجاب وایه ستاسو میندې اختر څنګه لمانځي پښتانه میندې یې اکثر په دیرو کې لمانځي زمونږ بچیان اختر ته سرې سپینې جامې نه لري زمونږ بچیان اختر ته شنې سپینې جامې نه لري زمونږ وړه وړه بچیان یې په خیمو کې لمانځي په دا زولیخیل داسې پالیسي تېرېدو چې د یوه سړي دوه لینه ووي خو یوه به یې ګوډ سره وي یوه لین به یې بیډ سره وي ځکه د پالیسي یې دله داسې غځولې دي دغه حد ته کیسه راغلیدو چې دوې خویندې چې کېرته سره روشي هغه خپله د سکه مور پلو خویندې په شاسترګانه سره کسي ځکه چې دوی خاوندون په غلطه پالیسي شکار شوي دي یو د ګوډ په نوم تللی دی یو د بیډ بیا چې په دا جونې خل چې د جنګ مهار جوړ شي کافر خو نه دی غلی اسرائیل نشته هندوون په مو به بیډ وکړه ګوډ ولادي که څه ګوډ ولار باندې سیخ شول واته مو وویل چې نه ته مو ته ملګریا دا خبره وکړه چې اختر محمد یا صدر حیات یا اسحاق دا اسحاق کومندان و څه خو نومېده قادر کړ تخته مې وویل چې نه چې ته اختر محمد مړ کې یا مقصد صدر حیات مړ کې یا تو مړ کو خالی موتا چې یک یوې کیسې ته اوبرو کا باز زه پړیم یعنې خالی یوې کیسې اسلام ته قوم ته وطن ته څه ګاټه یې دو چې تو څه ټیپک په لپسه وخستی دي دای خالی غلی وای سو ژوندی وي پښتانه زه نه وکړي داسې په موبایل کړل په ټچ موبایل یې کیسې ځواب نه ووې سره نمو ته چې تو مړ کو خو پښتانه امیر در باندې بیره شوه او پښتانه خیر در باندې کونډه شوه پښتونه بچون و در در خیراتینه ته مجبور شول او بیا که ته دوی مړه کې دا ښایي څوک دی ټول یې دغه سیسټم مړ مړه لور دله جواز نه جوړېږي ودا ته چې ته د کافرو د مسلمان په نوم څوک قتل کا یا یې مړه کا اخر کار ویلې چې دونه د جنګ محاذ ولګي اکر نه خوان جرو وزي قرآن شریفونه یې په سړي نه وخستی وي چا وراره ګوډې لري یار لګیا وي چا میړه یې بیډې لري یار لګیا وي چا پلور یې ګوډ بیډ په مان شي وخای د خوانجې نه ګالې وچلې ډاکې ویرتښتي سول سي مړه پکیما مشراشه میش پندېږي چې یای چې زما که خپل جنان سړی وای زه به د بل یارې ته ولې پسکېتمه اسحاقه یا اختر محمده یا صدر حیاته مړه لشکې خو په خپل ګرېواني راشه تو سوچ وکړې چې شل ورځې د تو د کوم مشرور سپین ږیري عالمون تبلیغیون نن په پښه شه په جومات دریمي دا نوستي د امن غوښتنه کو زه خو به د خپل زړه و ضمیر شیایو چې ډېره زیاته د افسوس خبره ده ما کې کیم وخت دی نړۍ کیم ځای ته ورسېده او دا په میش څه شي و څرو باندې راوندي څر باندې کېږي داسې کیم نوم داسې کیمه کپړه نه شوه په دې چې میش په شه په دروم و د میش تزلیل په شه ونه شه کوم ته مې دا خواستی خبره و هر وخت سره کی خو امیش تو سره په د نن سبا حالات سے بل هیڅ سیستم نشته د خلوصي فقط دا مزاحمت کی دا نوستای دا پرلت دا د میش د توز د خلوصي زریادو ځکه چې میش توز د تعلیم و د ترقۍ نه ریاست پاکستان ډېر لرې سوتلی غلام ابن غلام یې ګرځولی په دغه کوم په دغه وطن شي میش تعلیم ترقی میش نړۍ سره سیالي نشي کړای نن سبا که جنګونه یا میدونونه ګټل شي د ساینس د ټکنالوژۍ دور دی هغه نه میش دومره لرې پروت دی چې ته سوچ هم نشي کړلی میش سره فقط دا اپشن دی چې میش په پرامنه طریقه کښېني د ریاست پاکستان نه او ورسره د ټولې نړۍ نه دا
درخواست وکړي چې په لحاظ د خدای میش ډېر مظلوم قوم یي امیش سره دا انصاف وشي او دا علاقه ته د امن رشي مړه امن میش توس خالی نوم و خالی توس امن دلای دا مو په بهر ملکی نشه وخت تر کړی دی چې ته ګایز ووینې چې په د غړ غړ جیپي نشه نوست وي سړی خو پرېږده باباګل خو پرېږده مانګې موټر ورسره چلوي د خپله غېږه نه بچای کیس کو سکول ته بای بای ورته وکړو ننه یې کو ورځې بیا په 12 بجې سره د ګاډي ورته ویلوړي بیا خپل بچای روخلي ډېر په ناز په احترام یې وکیر ته رسوي او د مو د زونیخلې بچونه په پښه شو د ازغې شمار نه وکې چې د دې په پښه دا د چیرنې چې کله څومره ازغې تللي دي خالي په ګاله شه وایه د وای بابا وکړو ځکه چې میش یې ځون ډېر ټولولی په حال شه نه وي میش ځون نشي ټولوی امن ډېر خوش شای دی په امن شه هر څه په اطمینان په احترام او په سکون دي د لاهور پنجاب پنډې اسلام آباد ملتان ته لوړ شه ته دا په پارکي نشه او دا په بنګلې په موټري نشه خلک وکسه مړه ځونو پوک داس در ولاګي چې لکه چې انسان ښه نه یو زه مو چې په بحرین شي بنګالور یا هندون ته ویل چې میش په کلي شه موبایل چار نه کو مړه په قرآن مې لوې تکړه بیا به نه منل چې ته درویغ یې دا واخ وکسه او تو سپایله کاشه موبایل چار نه کو میش دغه حد ته رسېدلی او دا ریاست چې هر چا په دغه وطن شي دا خوره د خپل پښتین کوم د مظلومیت د پرمختګ د ابودې خبره کړې ده دغه ریاست یا مړ کړی دی یا یې جیل ته اچولی دی او یا یې د غدار د دهشتګرد او د راو د انډیسو په پلوني نومینه بدنام کړی دی نو هیڅ کله و دا کیسې ته چاته چانس ما ورکوې چې تو سره ووشي چون اساپویه بنیاد نه دیتا ویه خالی دغه ریاست پالیسۍ په بنیاد درته یایم چې زه کله په بحرین سره ونیوه بیا یې دله روړه وویشو ته شپې وله دله یې موته څه ویل وی چې د تو د بچه خان په هغه او دا او دا تو د خوشحال خان او تو د حاجي میرزالي خان په هغه دغه تو د منظور او تو د پلونکي هغه دغه توس دمره سړی استی چې توس حق غوړستی یا توس دمره سړی توس غلامون وستی او ټول عمر د میش غلامي کېستی دا د پاکستان د ایسای موت الفاظ دي داسې زیاره شرا مردوړه چې په کمپیوټر باندې کې سره سیخه چې د دې په خوله وطن مو خلیفه به وسی شورته وش بالکل د دوار یا کله او میش په وینه ولمبولي میش باندې مو سر تیر کړي میش واس نشتا خو اته علي وزیر غونډه قسم دو اس بیا دا جوړه در شرغلای دی چې دا ورسته لري شپلای بیا ول در پسې وایي چې وخت پاسمون تیر شي تو یې فقط دغه نه ستړي دي چې دا په پښتون کوم چې دمره شعور دمره پیدوري ویل روغلا چې نن یو تلسمانی نه سمارز دو چې پر امن نوستي ټول نړۍ ته د موده بدرنګه څراور وشوي دو چې داینه میش پښتونه قبایل چې دا ټول عمر د دهشتګرد په نوم ولوټلي دنیا نه یې ډالر بندر وګټل داینه میش خنوسي پر امن غوړي میش خو د هر هغه څه چې د ټیپک په زر حکومت کو یا قتل او غرض کو یا منصوبه جوړوي میش خو د خلاف حتی اکاډمیز ځای ورول نه دی اس د سره بل هیڅ اپشن نشته د جون د پټولې د پورا د ډېر ډالر ډېرې پیسې خوړلې دي او په غاټې ریشته دی خدا زه په ایمان درته وایم چې د دوست د دغه نوستینه کیم په خوري دی کیم په عذاب دی تو سه سوچ هم نشستی کړی نو خواست مې دا دی سهول مې دا دی درته چې په دغه نوستي نه میش ستړیږي انشاءالله بیا اول ورځ نه ونڅه بیا هغه وخته پورې چې تر څه دغ جاني خیل کوم ته میش د امن د هغه غوښتنې چې کومې د توسې دي دغه سره کامران او کامیاب هر ګرځېدلي نه وي او یا یې د ملک صاحب غوندې په بکسې شو خپل کیرینه ته وړي نه وي هغه پرې نه د میش ورستې کول شته او ما توس د هغه پرې ستړیږي مشروم چې پلان بي درته اعلانوي چې ووایي چې 2 ورځې صبر وکړې توس ورته وایي چې مشر همیش 15 ورځې صبر کړي د مشر امر تعالی بیک ویل پچار دي او په دغه مستی شي میژه توس ګاټه دو تاون نشته هغه میش توس دارې خو تیراوله د قانون لاس سره د کوم پنان
خپل ضروريات مصروفیات سړی پرېږدي کښېني دا د ننګ د غیرت په ټیلي شي چې مولانا صاحب بار بار درته یایي نن یې دا خیب درته بیان کړه چې موږ ته یو عالم کال کړی و چې مونږ بیا له سلام په خیب ولده ویل نه ټوله خبره نه ویله شوه خو دا کیسه مې ورویله ځنې چې زه وویل پر لږ تدریم وویل درنه ته توستا علمون چمرا خوش قسمت ای کومی نن سبو میش داویا کلا خو میش په قسمه قسمه نومینا او په قسمه قسمه شبکه طبقه و غللی از خود مو علم پویار یور خو ټول مولانا صاحب ولی صاحب تفسیر سالو مو کې لوس ورته چکه چې دا دلا میشتا د اسلام د قرآن و د حدیث پر ریوشه توسه مظلومون غازیون د وخت اتلون او په صوبه دا نستای درته بدلوي یقیما دریدو چې میشدوله نکشني او تو خپل مظلومیت دا څوارلس پنځلس کلال دلی دی چې په قسمه قسمه نومینه ځورېدلې کړېدلې یې د په لحاظ د خدای د هیچا شخصي ګټې شخصي مفادات نشته او که د چا وي د خدای په خاطر دغه مظلوم خواندې ماندې د خکوب او د دغه لاش په خاطر شخصي زیدیات مفادات دا د ذهنونه وبوسئ امن پرمختګ ترقی میشه توس ټولدو و دا ته سره یو شئ متحد شئ د صبر د استقامت د ننګ د جرأت د غیرت مظاهره وکړئ چې مشرون څه پرې نه ویرستړي دا مشرون میشتوستا پنانگ په غیرات ویلوړ دي اره فیصله یې توس و مخ ته راوړي په توسه یې حل کوي توسه په ای پناه دیږدی لبیک کو نو پچار دو چې دا مشرون میشتوس خړ نه کي دوی هر امر ته لبیک وویایي دوی سره کلاب او منظم شي انشاءالله میشتوسو تر یغه وخته پورې دلاکشني چې تر څه دغه جرګې معلومات نه وي شوی چې دا کیما مذاکراتي کمیټې دوی له دا وي چې کله یې دغه معلومات وشي که میشتوس مطمئن نشوي نو توله خو آسه په وردريمي راسه په وردريمي خوغه پر میشتوس دیلا د خپل مظلومیت نور هم مظاهره وکي نو ستایو وکي کچره د مسله دیلا ته حل کېده چې زور وانیو نستو من نخت مانېګو ان شاء الله چې تر منزله براسېګو په قرآن مو د خپل کام سره واده ده نه ډارېګو نه خرڅېګو نه ټیټېګو